وکوینو مخکې مولانا صاحب ډېره ښکلې و لنډه توګه ستاسو په خدمت کې د تاریخ یوه پاڼه ذکر کړله چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم آخرنی کوم حج و هغې ته دومره اهتمام او دومره ارزښت ورکړی و چې مدینې نه راغللو. اول دا چې په مدینې کې ټولو خلکو ته دغه اعلان وکړلو چې ای خلکو که تاسو کې څوک مریض نه وي، بیمار نه وي، عذر نه لرئ، نو ما سره راشئ حج ته. نو ټول مسلمانان پیغمبر سره چې هغه سړي وو او که ښځې وې، ځوانان او که سپین ږیري وو، بوډه وو، دغه ټول خلک پیغمبر سره روان دي. او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم څومره زوجات وو هغه هم ځان سره راجمع کړل، تر دا چې پیغمبر په دغو خلکو باندې، دغو مسلمانانو باندې یو داسې حجت قایم کړي چې هغه نه استه د تلل بیا دوی لپاره ممکنه نه وي. او بیا حج نه وروسته تر دې مولانا صاحب تاسو په خدمت کې ذکر وکړل چې حج نه وروسته به د غدیر په مقام کې ټول حجیانې راجمع کړل، څه 100,000 کسان یا 1,00,000 کسان دغه حجیان هلته راجمع کو. پیغمبر لویه طولاني خطبه ورکړله او هغې خطبې کې خپل جانشین مقرر کړلو. نو که خوښه مې راځو بیا مولانا صاحب ته. مولانا صاحب تاسو دغه فرمایشات څه وکړل، ټیک دی تاریخ مختلفو کسانو لیکلی، په هغه کې اختلاف هم دی، مثلا د شیعه او سنیانو هم اختلاف دی، سنیانو په خپل منځ کې هم اختلاف دی، شیعه او مورخینو سنیانو مورخینو سره هم اختلاف راځي. خو د دې لپاره چې دغه قصه او دغه پیښه چې زمونږ کتونکي یا مونږ ترنه ګټه واخلو، یا دا چې یو دې شانته دلیل راشي چې هغه کې هیڅ قسم ته د شک او د شبهې ځای نه وي، یعنی قرآن مجید. آیا قرآن مجید کې هم د دې په هکله څه آیات شته او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه ما د خپلو کتونکو په خدمت کې د تاریخ یوه پاڼه ذکر کړله، څه موږ اصل تاریخ ته سترګې وغړو، څو شیونه موږ سره مسلم دي. هجرت د پیغمبر او 10 کال کې د پروردګار عالم کور زیارت لپاره یعنې حج دپاره تلنه د پیغمبر، او بل دی اعلان کونه د پیغمبر چې د ما اخیری حج دی. صحیح. کله پیغمبر د خدای غدیر خوم په مقام باندې جمع کوي خلک دا سوچ کوي چې کېدای شي پیغمبر د اعلان کوي چې خلکو چې تاسو نه روان یم د ما اخیری حج دی، بیا تاسو سره د ما ملاقات نه کېږي. خلک جمع شولو. خو اما موږ که چیرې قرآن ته سترګې وغړو، قرآن د غدیر خوم مقام باندې جمع شونې حقیقت واضح کړی دی. خو د مختلف راویان یې چې هغه د اهل سنت والا دي، یې چې کله د غدیر په مقام باندې مو جمع شولو، پیغمبر د خدای اعلان کوي ای خلکو جمع شو، یوه طولاني خطبه یې ویل کړله چې هغې خطبې کې د ځینو آیتونو استنباط وکړلو. مثلا مثال د قرآن مجید آیات النبی اولا، پیغمبر اولا دی، زیات تاسو باندې پوی دی، تاسو نه زیات اوچات دی، سرپرستی لري تاسو نفسونو باندې، صرف خپل نفس باندې نه. خو د پیغمبر د همدې شي اقرار خلي ټول ناوال چې ای خلکو آیا زه پیغمبر د تاسو نفسونو باندې تاسو نه زیات آگاه نه یم؟ قالو بلا، ټول یې یا رسول الله بالکل د مو ته پاته دی چې ته د مو ټولو نفسونو باندې زیات آگاه یې، زیات پوهې. یو څو آیتو نور ذکر کوي، روي یې چې سترګې مغړولې چې پیغمبر د امیر المؤمنین لاس اوچات کړلو. خو د تعجب خبره دی کې دا غلی د حیرانګي والا چې پیغمبر د اوخانو قاتونه منبر جوړ کړلو. صحیح. نور اقوال به موجود وي، خو لیکن کوم مشهور اقوال دی غدا غري چې پیغمبر د اوخانو والا، چونکې هغه زمانه کې اوخانو والا قات یې جمع کړلې، هغه باندې څو یې چیک ډولې ور باندې ودرېدل. مګر د مو پیغمبر سلیمان پیغمبر نه افضل نه دی؟ بالکل. هر قسم کچېرې اشاره یې کړې وې، هغه سلیمان څه هوای تسخیر کې وه، هغه لاس کې وه، هغه ته تسلیم وه، ان فن سره د سترګو رب سره ځان دپاره سټیج جوړوی شو. خو اما پیغمبر غواړي خلکو ته دا بیان کړي چې ای خلکو تاسو به دغه ځای په ویر شي، ګرمي به مو په ویر شي، دغه وخت به مو په ویر شي، خو لیکن د اوخانو والا دغه منبر تاسو هیڅ کله نه په ویریږي، چونکې ځینې ځای کې یو خارق العاده کارکونه، یو داسې کارکونه تاسو ځینې ځای کې کتلي وي څلور د دې لپاره چې د خلکو په ذهن کې پاتې شي. جی ځینې ټایم کې خلک په سترګو بس دیواله باندې لګوي، خو کوږ لګوي، دې لپاره چې خلک ورته متوجه شي. یعنی د خلکو ذهن په خلاف چې کوم سوچ وي، کومه توقع هغه په خلاف یو کار وکړي. پیغمبر ته خدای نور څه کوي شو، خو
غیر کې ودریدین شو څه اعلان کړی وي خلکو تعبیر څه خلکو ته څه علي د ما جانشین دي خو اما روي څه نه کړی د وخانو څو هغه کاتې چیک ډولې په ټایم کې د امیر المؤمنین لاس اوچات کړلو دغه جمله وکړله من كنت مولا فهذا علي مولا صحیح بالکل د چا ورا یعنی چا کې څوک ټول راغلل ورکړي کچېره پیغمبر د حیواناتو پیغمبر دی پیغمبر د نباتاتو اسمن یعنی چونکه حجت خدا او پیغمبر صحیح اوس یې څه د چا مولایم دغه مولا د امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام دی خو لیکن مې یو تاریخ کې پڑھاو کړیو څخه د بعد پیغمبر یو دعا کوي هغه دعا ډېر کم کسان ذکر کوي زه دې کې بیانو چونکه د اهل سنت ټول کتاب کې شته صحیح بالکل غیر نوې موجوده مده کې ذکر کوله نه لسونه او چات کې دغه دعا وکي اللهم والي من والا وعادي من عادا وانصر من نصره واخذل من خذله